د مشرانو سره ناسته کوه، ترېنه زده کړې به د کمال خبرې. نن راغلي یو خپل خوږ استاد محترم امیر ضیب صاحب خواته، او نن به ترېنه د روغاني بابا په اړه څه معلومات حاصل کړو. نو تاسو ته خواست دی چې موږ ته د روغاني بابا په اړه څه لږ ډېر معلومات راکړئ. ډېره مننه. ډېره مننه شایانه. شایان او شهیر مې شاګردان دي او دلته راغلي دي باجا بام خیلو ته موږ سره. نو روغاني بابا باره کې ویډیو جوړو. او روغاني بابا عبدالرحیم روغاني پوره نوم دی، سوات ته مټی دی او ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښکلي شعرونه دي. دا د هغه یو کتاب دی زورېدلي احساسات، نه د هغې نه موږ کلام څه برخه منتخب کړې ده، انتخاب کړې ده. د هغې څه شعرونه وو. نو د روغاني بابا د دې شعرونو نه په خپله د هغه د هغې پوره شخصیت لکه پته ولګي که نه، د پرسنالټي پته ولګي، د شاعر د شعرونو نه پته لګي که نه. نو د هغې نه پته ولګي. ډېره ښه د کماله ښکلې خوږه شاعري ده. نو د هغې نه وړاندې کوو. لومبۍ خو روغاني بابا خدای پاک سره داسې حمد دی، خو حمد هم هغه داسې په بل ډول باندې لیکلی دی. نو هغه وړاندې کوم تاسو ته. روغاني بابا وایي ربه تا سره زمونږ عجیبه تعلقات دي، ربه تا سره زمونږ عجیبه تعلقات دي، په یو څیز متفق نه یو سراسر اختلافات دي. ته خو وایي چې زه رب یم، زه رحیم یم، زه کریم یم. ته خو وایي چې زه رب یم، زه کریم یم، زه رحیم یم، خو لرلي له زردارو مونږ دا توقعات دي. ته خو وایي زه جبار یم، زه قهار یم، زه غفار یم. ته خو وایي زه جبار یم، زه قهار یم، زه غفار یم، او مونږ لرلي د مالدارو په خپل زړه کې دا صفات دي. او تا معیار د تقوا ایښې، تا معیار د تکریم ایښې د تقوا په بنیاد باندې، تا معیار د تکریم ایښې د تقوا په بنیاد باندې تسلیم کړي مونږ دولت کې دغه نقد دغه عنایات دي. او ته زمونږ نه شپه ورځ کې مختلف عبادات غواړي، ته زمونږ نه شپه ورځ کې مختلف عبادات غواړي، خو فرصت لکه مراوړو زمونږ زر مصروفیات دي. بیا د روغاني بابا لکه کیتی دي که نه، نه روغاني بابا دا کمال دی چې کیته کې بعضې کیته داسې وي او داسې شاعري ده چې داسې ښکاري چې لکه خلک وایي دا مزایه ده، خو مزایه نه وي بلکې یو لوی سبق یې پکې. چې لکه یو ځای کې کیته ده، نه هغې کیته کې وایي په خوله وایي قربان شم د نبیانو د سروره، په خوله وایي قربان شم د نبیانو د سروره، په زړه کې وایي زار شم زار شم د ډالره. او عجبه زمانه ده دروغجن ورپکې غوړ وي، رښتیا چې وایي ګرځه سپېره سټ ګیره ببره. نو بل ځای کې وایي یو کیته ده او په هغې کې ډېر ښه سبق دی. وایي بزدلي اصل کې نوم د کمزوری دی، بزدلي اصل کې نوم د کمزوری دی، هر کمزور کمزورتر ته زورور دی. او دا ګیدړ خو د زمري مخکې ګیدړ دی، دا ګیدړ خو د زمري مخکې ګیدړ دی، چرګ چرګوړي د خو پړانګ د شیر ببر دی. نو ډېره ښه شاعري ده. بل چې نورې کوم داسې غزلې دي هغه هم ډېر ښکلي دي. لکه چې وایي زړه مې مستی غواړي مستی نشته، زړه مې مستی غواړي مستی نشته، او مستی هستی غواړي هستی نشته. قافلې رستو رستو چاته ګوري، قافلې رستو رستو چاته ګوري، زمونږ نه نور خلک رستي نشته. او یمه د ژوند په هلو ځلو کې ډوبه، یمه د ژوند په هلو ځلو کې ډوبه، همیش ناوخته دی وختي نشته. او چې وسې کم او پویه ډېرې لري، چې وسې کم او پویه ډېرې لري، د دې نه غټه بدبختي نشته. او څنګه روغانۍ ترې مسلمان پاتې دی، څنګه روغانۍ ترې مسلمان پاتې دی، جوړ په دې کلي کې مفتي نشته. نو دا یې چې کوم دی یو ډېر ښه کلام دی. او بل ځای کې وایي عشقیه شاعرۍ یو غزل دی چې ګل چې زمانه د اوربل غوښت، ګل چې زمانه د اوربل غوښت، یم ګوته په خوله ګل رانه ګل غوښت. او یار مې راته ووی غزل ووایه، یار مې راته ووی غزل ووایه، وګوره غزل رانه غزل غوښت. یار مې راته ووی غزل ووایه، وګوره غزل رانه غزل غوښت. او یو زړه مې سینه کې ما ورکړلو، یو زړه مې سینه کې ما ورکړلو، سر به ورکومه که یې بل غوښت. او شونډې په غلو کې ګل غوټای کړلې، روح یې رانه څنګ په ښکلي چلو غوښت. او زړه چې په خپل صبر بې یقینه شو، نه ځان له یې د اوسپنو ګوګل غوښت. او بل ځای کې چې کوم دی دا یو کیته ده چې پښتو څنګه عجیبه ده، پښتون داسې عجیبه دی، چې پښتو څنګه عجیبه ده، پښتون داسې عجیبه دی، په هستۍ کې بادشاهي کړي، په نیستۍ کې نوابي. او په یو تن کې دوه مزاجه، یو د شاه بل د ګدا، په یو تن کې دوه مزاجه، یو د شاه بل د ګدا، بې د چرسو نه ملنګ دی، بې شرابو شرابي. او
بل ځای کې چې کوم کې ته هغې کې وایي ربه ګوره ستا چې به په دې کې څه حکمت وي، ربه ګوره ستا چې به په دې کې څه حکمت وي، ځای د هوا بند را کړلو خوی د هواګیر. دا بیا وایي ربه ګوره ستا چې به په دې کې څه حکمت وي، ځای د هوا بند را کړلو خوی د هواګیر. او تند دې پوره را کړله جام دې راته تش دی، تند دې پوره را کړله جام دې راته تش دی، نو توان دې د فقیر را کړلو زړه د جهانګیر. یم غم سره بلد په خوشحالۍ لیونی کېږم، یم غم سره بلد په خوشحالۍ لیونی کېږم، دا ځکه خو د میو په پیالۍ لیونی کېږم. او چې زلفې جوړې نه وي نو زه جوړ یم زړه مې جوړ وي، چې زلفې جوړې نه وي نو زه جوړ یم زړه مې جوړ وي، خو جوړې چې شي ووهي ټالۍ لیونی کېږم. او سپوږمۍ د 14مې او سپوږمۍ 14 کلنه، سپوږمۍ د 14مې او سپوږمۍ 14 کلنه، په خپلو کې د دواړو په سیالۍ لیونی کېږم. او مجلس چې د رندانو وي یو شور یوه غوغا وي، مجلس چې د رندانو وي یو شور یوه غوغا وي، په داسې بې ترتیبه قوالۍ لیونی کېږم. او مجلس چې د رندانو وي یو شور یوه غوغا وي، په داسې بې ترتیبه قوالۍ لیونی کېږم. او که سل جنازې لاړې شي هېڅ نه وي روغانیه، که سل جنازې لاړې شي هېڅ نه وي روغانیه، چې تیره مې په خوا کې شي ډولۍ لیونی کېږم. نو شاعران لکه څومره حساس وي خو روغانۍ به بدي